الله رسول فرمایي اخر زمانه کې به انسانان داسې وي چې پر قبر تېرېږي وایي کش کې دغه مړی زه وایي دا نه چې زه دینداره یم زه ډېر متقي سړی یم زه ډېر الله والا یم دا په دې وجه چې دی به د دې دنیا څخه ډېر ضعیف دی دی به د دې دنیا څخه ډېر ګیلهمن یي دی به د دې دنیا څخه ډېر پریشان یي د دې خپل ژوند به پریشان یي دا یو ښکاره مثال به درکړم هغه اعظم سواتی دی پخوا د جمعیت علماء اسلام سره و بیا پی ټي آی لره ولاړی نو دا مشر سړی دی سپین ږیری سړی دی خدای ښه دنیا ورکړې ده یعنې دې پرون دومره وژړل کش کې زه مړ وای ولې مړ وای څه کیسه ده د چا ویډیو جوړه کړې ده د کور والا او څه داسې مطلب خبرې سره جوړې کړې دي که څومره هغه فیک مطلب ویډیو وي دي یا سلیم صافي او حمید میر دواړو پر دې باندې پایه والا هم پر دې دغه وکړي چې مطلب دا جوړې سوي دي لاسي اوس یو سپین ږیری مشر سړی د 80 کلن سړی دی تره ولاړېږي ورور اوس د هغه د لور یا د خور یا د کور والا ویډیو جوړوي په داسې حال کې جوړوي چې هغه کافران هم دا کار نه کوي هېڅ یو کافر دغه کار نه دی کړی دی دا مسلمان کړی دی دا مسلمان کړی دی د الله رسول فرمایي اخر زمانه کې به انسانان داسې وي چې پر قبر تېرېږي وایي کش کې دغه مړی زه وایي دا نه چې زه دینداره یم زه ډېر متقي سړی یم زه ډېر الله والا یم دا په دې وجه چې دی به د دې دنیا څخه ډېر ضعیف دی دی به د دې دنیا څخه ډېر ګیلهمن یي دی به د دې دنیا څخه ډېر پریشان یي د دې خپل ژوند به پریشان یي نو ستا څه خیال دی اعظم سواتی اوس نه وایي چې زما دپاره مرګ ښه دی کش کې زه مړ وایي دا نو یوازې د ده سره نه ده د هر سړی پر هر قدم باندې ورته ته دا خبرې چې دی هغه ګوري پر هر قدم و هر دویم سړي ته دا خبرې چې دی هغه ګوري نو لهذا د اوله سره به راولاړ سو چې الله او رسول څه فرمایلي دي موږ په هغه باندې عمل کوو بیا به دونه پریشانۍ نه راځي یعنې زما او ستا چې دغه نوی موبایل دی دا غټ موبایل دی دا د چیش دپاره دی هېڅ په یو صورت کې به یو ویډیو پکې راځي که به نه پکې راځي یا کور دی یا بچان دی یا واده دی یا شادي دی یا غم دی نو چې دا ویډیو یو واره راله او بل چا لاس لره ورله نو ستا څه خیال دی بیا به هغه ستا سره څه وکړي ما پرون درته وویلې چې هغه یو ځوان و چې موبایل پورته کړی دی اوس په له کور پېژني غواړي کني دا ستا د لورو د خور د ستا د ښځې تصویرونه زه شیروم ما ته به دونه 10 و 20 لک روپۍ راکوي بیا دې پرېږدم یاره زما خو خور ده زما خو لور ده زما خو ښځه ده ته ولې دومره ظالم یې ته ولې دومره کفر کوې ما ستا سره څه کړي دي نه دې پیژنم نه دې یېزنم نه دې پر پښه درختلی یم نه مې بد درپسې ویلی او ته زما سره دونه ظلم کوې بس واحده خبره دا ده ته ما رسوا کوه الله به تا رسوا کوي ته به ما څو رسوا کوي او الله رب العزت به تا د قیامت پر ورځ رسوا کوي نو دا څونه درنې خبرې د الله رسول فرمایي په داسې زمانه کې چیش کول عبادت کول د دین او د اسلام لاره خپلول دا داسې دی لکه چې ما لره هجرت وکړې راسې زما ملګرتیا چې د هغې اختیار کړي او دا خبرې دي دا یقیني خبرې دي هر سړی د دومره لوی پریشانۍ سره مخامخ دی چې انسان یې تصور نشي کوي په ظاهره به نه سره خطا باسو چې څوک خاندي څوک په خندا دی د چا طبیعت سم دی د چا ښایسته موټر دی د زړګي پوښتنه یې وکړه چې په زړګي کې چیش دی